عزیزانو خدای گواه دی په دې خبره چې دې اجتماع ته زه په یو نیت راځم او هغه نیت دا دی چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ ته منډې والې چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندې هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسره وی په آرام کښېنه واپس شه د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وایي چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه اوس ډېره مزېداره خبره ما ته وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپسې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپسې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې زه جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې به بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړی او مزدور کړی قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دي کړي یو په لس یو په 200 یو په 1000 یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو الله به موږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې موږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات راجمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې نو د شپږ میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه هسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي
څه ټوغکۍ راغی په پاکستان ټوغکۍ پې راغی ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاو دی چې هغې له خزان نشته هغې له سوال نشته واحد نظام د اولیاو د بزرګانو رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو د آباده دانا نه که په دنیا باندې غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم زما عزیزان قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیره زر القاء کېدل سړي ته دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادي او عرفانی اوس فطری او ایجادي باندې باس نه کوو خبره بیا وګدي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توایی چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنت وی نه ورکو د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو نه جنت پکار دے او نه حوری پکار دی او نه غلمانان پکار دی یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم کنی والله کے مسلمان اس امام فخر الدین رازی کے سوچ گئی چی ہے بار الہ دا شیخ زما پا وس کے ندے چیزو استاتوے ما چی دتا زانو خواہ نو امام فخر الدین رازی فرمائی چی ما تا پزڑ کے القاو شوا القارا تا اوشوا چی او آیا ورطا چی تا مسلمان شنو خدای بتا تا زان خواہ امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي را منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغسته چې لیکلي واغسته چې شپه راغله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه اوس تا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه یې په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی
وای چې ما ولیدو نو زسترګې می ټیټی کی چې دا خو مغه سړی دی چې ما ور سره واده کړو. ورته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، رضا یریګه ما. وی ما ورته چې شرمنده يم درته او وعده پورا نشوه. ورته وی امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړ. دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله او تکي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی. د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ما تیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راکړئ. اسه وایم زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده، داسې ځینې بزرګان په کې را پاشي وي دا تصوف چې دی دا چې حجت نه دی او پلان دا چې تاسو ته کله سخت خبرې کوم زما خلاف هم یې تاسو په تاسو پوهیږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسولې دی او دعا مې تې اغستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام ګناونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستي. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام ته هم سړی د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکړئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمني هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي، 3 تبلیغه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه او د خدای نه باغي او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی، په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي، مرتبان دی، هر ګن بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجاڼه کړ، ځان ناجاڼه الګا پلانې مړ دی، پلانی خان مړ دی. ها دا زه څه
او زیات په پلانی خان زما جنازې نه راځي کنه نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وري ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وري دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وري زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت به هم نه راوريږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی درک شخ خپل کار کوه مړی لا به نه راځي مرازه واده لا به نه راځي مرازه مړی ژوندی خو دې ته وایي نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل را نشي که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي مینه به هم خدای دپاره کې مړی به هم خدای دپاره کې ژوندی به هم خدای دپاره کې چاله به زیم د الله دپاره چاله به نظم د الله دپاره زما په دې خبره پوه شو زیبم چاله د الله دپاره زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېږمه تور واچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې دا څه کوې تبارک الذي تاسو د جنې په شپه تبارک الذي وایي تبارک الذي پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذي به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي زما په دې خبره پوهېږئ په خپله یې ولولي او بیا وده شي نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذي د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي لاندې به یې نه پرېږدي په قبر ورته تبارک الذي ووایه که نه ووایه بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلي چاته ویلي جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منله په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرت هم د دپاره بخښنه وغواړې نو پرې به نه دما اویا کړه پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلکو آواز وکړو ویل ټول وایي چې دا ښه سړی هغه څوک و د هغه کنزل به څه و ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلي قرآن ناول دی د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلي دی دا الفاظ د هغه په قبر آواز وشو ویل ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و زه پرې راپاڅېدم مال خبره واورئ خښ شو ویلې او مالوسې قبر پرانیزئ که دی په څلوربولي نه و نو ما نه دا ګیره کله لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلوربول خر ته مو وایه چې دا ټول ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي په ژوند دی الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي یو بزرګ خدای ته وایي یا الله زما اړه وچاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مو نه وي چې زما بنده زه دا یم نو آواز ورته وشو چې گفت الله ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے بخبل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ څنګه ویلے ته چې الله لفظ وې
نو شپاړسنې دا ایمان ګڼه چې زه درته حاضر ولاړ ما چا ژبې ته چې دا الله ویلو توفیق الله ورکی ا د شپاړسنې دا ایمان ګڼي چې الله ما ته حاضر دی نو کوم سړی ژوند چې داسې تیري چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي اوس هغه مردار شو نو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا ښه سړی و او دعا ورته وکړئ تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړئ چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ څه کار دی مونږ وروره ما ته څوک راشي وي دوا راته کوم لار لنډوه لار لنډوه مونږ ځان باندې لا پوه نه یو چې په کوم ګړنګ کې به پراته یو ستا ته څه دواګانې لار لنډوه ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کړي نو اعلی به دعا بل ته دعا کړي نو اول به اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې تا وبخي نو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو اعلی به ته بل تستفا کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخله شي نو ته بل څه وبخي خوف ترا خوف ته کې منت بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلي ما نه د قبر تپوس وکړي د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي ما ته خو باسه خوب ګوره ما په سترګو لیدلي پسترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې مالی دلې 300 کاله قبر جوړېده او لحد سورش لاندې ور کوشما د شوکړې خامتا کپنې ده او دومره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت داسې ونی سي زلاس وروړما ما ته انکو کې وای چې دې پکړ نه لوي دا مړې دیونه نسی مال کني و مې دې خو مې راټ چواري لاس مې ورننه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل رخم دي په دې وختو مې ولا لاس والو تابل رخم دي کفن باندې مې ورته لاس والو شو کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړل او 315 کاله یو چې مړ او دا ما چې لیدلې د دې 20 کالو دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به هیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې دال پوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهله سپور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما زیدانو ما داسې لیدلي اتلس ورځې پس یو مړی راوویست مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې اواز راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی خښ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېرو نور الدین زنګي کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېرو
और सीधो पाता खादा के शरीफ मक्का ता पैगंबर पे खूब के वरा गए वे राशिदा दो खबीसान दी उबासी में दरना चारा गए सड़ी गिरफ्तार करा पता खाना के वरा गए कदमे ने मुबारक दे रसूलुल्लाह सब तासु ख्याल रखे सिर्फ दुमरदा चियो मामला द खाल दा او یو معاملہ د حال دا مونږ په حال پویږو په خال لیکن په حال نه پویږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای ګر تو څنګه خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر اهل دل ته بنزدې کیږي ناله به ملغله رکیږي چاهل دل ته نه نزدې شوی ملغله رکیږي देखो गोरे अहले दिल ब्याह सड़ी ऑपरेशन कई मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों पर कुआट की मां तकरीर कोलो दशपे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम वागस्तो सारा गरा के जमा खुले सब कड़ा वे ता जमा द माशुकी नुम बेगा गस्ते दे माल किस्सा सदा वेल्ज पलाउर कॉलेज के प्रिंसिपल हो द मौलाना मुरीदों खत में वरुले गलो च मुलाकात का दर्जन वे राते जवाब कुछ आ जाओ चिवरलम राते वी च जमा अदब दाव च खबरी बमे डेरे कोल खबरी बमे सकोल चा के सादती उस दलता यो सड़े मात रागाड़े वसनो अले कदा सके सोचो कहो सके दासे मां ख्याल अल्लाह सला बेकी सोच उस औलिया अल्लाह के कमाल दाई चिकम किस्म कमे सड़ी की भी दागे इलाज दवा आदत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सड़े बरागे जी दासे नो सरा तो है जज़ब जन्नत तलाश अगर तबे वकतल हकीम चिद के दा कमे आ कमे बे और तो खुदो और तेलचे पदे कायम मुन सुस्ती बवा द मुंज बेवा ज़कात सुस्ती बवा ज़कात बेवा नफल सुस्ती बवा नफल बेवा दाद दगा आदत हजरत थानवी वे जमा अदब दाओ च मां खबर डेरे को लग्या वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना ला सूरज तेरे पलसम औरज हजरत सरा जे उसगारो खानका की वे जरा पासिदम ची हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं अगर तदासी मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ बात नहीं करोगे निकल जाओ तो मौलाना थानवी जो चाहते हुए निकल जाओ अबे सारी देशी रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो निकल जाओ खानका से दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा की माते खान रा गए जी रोजे राता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली पहले तबियत में कमजोरी की माल पासा वेने जी मसले तपस को माल पासा दर तबियत कमजोरी बस उचत पास हुआ बस अब आ रहा है माता हुई तब जमा डेरा दगा माल बिया निजदे रानिश मुंग संग गई गरीब रागे जीरो जमा तक मा दास लड़जी गिर मोजे रोजोला दी चल जो ओ संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खने दे देर खराब है बिया दे उन्हीं से खैर दे जिमी की कतर जिमी दा बदना और मरसो दा मुर्दार से बिया बच गया हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत कसिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम
कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी दे वक्त घट और गरीब दर तरा गए दे वक्त किस्ताद ईमान इम्तिहान तासु ख्याल सोच दे वक्त के ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तलजा या शेख हलक घर बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल रायशु कदे इस्लाम चली हुई दोमरा दरोगजन और बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान को तारीख के नहीं था दोमरा दरोगजन इस्लाम 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 जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन। अब लशपैता तकरीर हो रही इसमली में वाले माता का जका में माता का शरीयत बिल और तफरोतो ने मंजूरोल मालूमी की दा शरीयत बिल द इजाद हो कनो शरीयत बिल द चा इजाद द इजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो सोल मुल्क टोल स्टा पलास की देखना उस बस्ता ईमानु गुरु चिथी मंजूरे करने मिल मां बदे खबर पोए गई खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ द बादशाही हलक को जामात फी नहार रमजान दरोजे पमियाश के में बीबी सरा हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अंतसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो मियाश्ते बपर लपसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना वसद्दक़ना लाड़ अनूर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हादिल मसअला खतानश में मामा पर कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबी दे ब्या दो मियाश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मराया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का काजी अबू यूसुफ वतवई च मा टिक फितवा वर्का आखो बादशाह दे जरगुना मरयुना वर सरदी का उसमें वर्तवेले च अलैका तहरीर रक़बा मराया आजाद का नो पदे टोला रोजा की या रोजम ने निवारा और बे यो मराया जादोले च से खवा खाया ना बादशाह ला दसी फितवा वर्का च दमला डुके माची च दे पे इस्लाम की ब्यादा से उनकी मालदार ला बदसी फितवा वर्का है मुंग दसीम कड़ी दी मालदार खजेला तलाक वर करे दे द्रे तलाका या दुआ द्रे गरीब द्रे तलाक वर की बेड़ा तबादा हलाला बकई हलाला पीजने बल सड़ी तबनी का की अब ब्या तलाक कई और लोया लांजल मालदार राग है जी कार देश बस हाँ ना खुदा बखैर दा से दायरा चोले वेददी से नुम दे दारुल हर्ब हुआ दारुल हर्ब खजा दलता उधरोले दा और आगे तेवेली दी खुदा तकंजले होगा आय मुर्तदा करे दा चाहे मुर्तदा करे दा बिया द करखी लेने दे इस्तेदा नुमल हिका शो पदारुल हर्ब कोरे बिया रईस दे दा कलिमा पेवेली मुसलमाना करे दा और बिया बेगाल और तनिका तले खुदा दे उलमा ने तपोसु कई चिकम सड़े खजा मुर्तदा शो मुल हिक पदारुल हर्ब पूरी शी और अगा ब्यारा शी अता हलाली जरूरत नहीं दा हिले और बदल ता जोड़ा दल मंगा वकेदा यो सड़े मात रागे ये जी इनको की मात हुई चे समझ भी नहीं पाई मन तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ पदे पेखावर की नन बयान रोगना वर्तवई पराठी हुंदी भी रोगना ठीक है बोल दर्शक नन बयान नहीं चलता
روغنه سے په وړو کې وړي واغږي کنه اور روغنه منس کې الوا لاندې باندې السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے اور خیر ہے یو ورځ لاړو په بل ورځ بیا روغنه یو یار جی گل ہے ہاں فرماؤ بس سمجھ نہیں پائی تیرا نو کیا دیتا ہے کہ 1 2 3 نو ورته څه وای چې گل نو گول مگول رکھسی ہے کسی نو کیا نہیں کسی نو کیا نہیں تے کل تو ذرا وات آمی تے الوا بھی ذرا نال لے آمی نا بچے نو شوق ہے کل وات آمی سبا چی بیا راغے ورتوی چی بیگال ورشا خزی توایا چی تنے منو قبول کی تو ہے اب وی چی ہاں نو تو ورتوی چی منی بھی تنو قبول کی تو ہے تما قبول کړی او زتا قبول کړو وی نکاح بوشي او بس نور چاته وی غږ مکوا او هفته کې یو ځل نیم داسې زرا آزاد مونږه مغلظ حتی تنکح زوجا غیره مسلک حنفی مونږ د ننبئی پر روغنو او د الوی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمانونه پرې تاسو خیال راغی اوس قرآن وګورئ دا بزرگان پوهیږي چې د غریب او د سرمایه‌دار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی ځکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال دا او چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى ورترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او بګورئ د قیامت پورځي او بګورئ د قیامت پورځي چې لوی لوی ډلې بد چا جهنم تروانی وي عالم بزرگ اولیاء الله تاسو مخ کې په دې خاور لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټی ته خبره نه وکړه دا زه چې د خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خده وي به ماته بل کار نشي د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د ګریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټ هم د پاکستان حکومت نه لري نه منبر منم نه صدر منم نه لال قرطای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په ځات پوهیم نشو بس لړې من تام 50 لک روپۍ والي وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ مستاسو خېټه چرګان بار راغورځي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माँ तो खुद खावर तुल दीवानी और स्टाप कोर के दी जनरेटरी लगी दिरी पमा दे लोड शेडिंगी लस लस घंटे दरा बंदी बिजली बंदी और द खान पकोर के दी जनरेटरी लगी दिरी वने तो द कमे मोर जोए वल्ला चेती कती का दे कमा पकोड़ाई दे केदम और वके दे स्पोता वा का जमा लास के जोर रागो जमा लास के او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې منکړه او د دوی خوخي مې پسپو نه پړې نو زبر سړی وای
سپو ته بیا غوښې 2 کروڑه به مردارو اعلی به 8 کروڑه د سړي ځامن کی کړي والله کې د سړي ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زموږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په موږ هغه تندر نازل دا زموږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراته د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلفي پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بوسا برشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے جناب محمد رسول اللہ ټول اورز جناب رسول الله ونلید نو په جړای او رسته رک ما خامي چې ولیدنو بیان جړل ورته صوبان اوس خو دی ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کله جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته پکې تا نوینما جنت خبر استاد لیدو قرآن راغه مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې دي چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره دا شي زما دي ځان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لسره دي شوی لسره روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور تا کتلې او فضل مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې دروټای پرواز تا او نه لوګي او نه د تندې او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دا دې چې سترګو مې تا کتلې او پزړه مستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال نا اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله د جنت تلار شو نو استاد پڼو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سره روټای به ورته تیار راځ درې ورځې په روټه بند شو د امتحان لپاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټه يهودي سلو روټه ورکړي دا غسته ورپسې غپا د یو روټه ورواچول چې هغه خو بل بیا ورواچول چې هغه خو بیا غپا سلو روټه ورواچول بیا ستې غپل ورته کور دی وران شو مالک دې درې سلو روټه راکړي وادي وا خوري نو اوس ولې غاتي
اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټۍ مالک در کوله نو د هغه عبادت تی کولو او چې امتحان دپاره در باندې 3 ورځې روټۍ بند شو نو رالې د خدای دشمن په کیسه کې د سوال وکړو زه د یهودي سپی یم که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډپازټ او سیوینګ اکاؤنټونه چې کومه کټوتي کېږي 7.5% سود چې کوم لګي هغې نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه پې کېښو په ایمان ووایئ چې خیله بنارسی ور په سر کې نو خره ناوي کېږي غول چې په سوچه پلیټ کې واچې الواتې جوړېږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلالېږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږ له په سیاسي رشوت کې راکړلې کېږي د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کوم مقرر کړي دوی خدای په تڼاکو سټکوري کا ټولې دوی ووایي چا غریب له نه ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم زه چې په خپت پوهیم او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهاریا کار کړی او چې سهار یې ویلي ماښام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وسایلال زه به دوی ته سر ټیټ نه کم نه به یې ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی وي که دا ایمان تاسو کې نه و والله که ایمان تیر کړي حاجي محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو و په ملک کې کنو دا درد به زړه کې پیدا کې چې یا الله تر هغې به په ارام نه کېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی تر هغې به منم هم نه نن اخبارونه تاسو هره ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکری کېده اوس بل ته ټوکری ګیرو والا ګوره خفه نه شئ زما دا ګیره راشئ کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ویمان بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شي نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس درکړي داسې مه راسو لاس درکړي السلام علیکم څنګه یې خدای جوړې بس نو غریب سړی لاس درکړي السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه دی معتبر لاته جوړې تکړه یې خدای جوړې مونږ چې ورته تاسو دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې واد هم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې ترې لرې که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ورسره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ورسره وه حاجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناست دي انسانیت پکې څومره شان یې څه مقام یې څه نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطې او په تعلق کې دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق انسانیت په دې نو زما عزیزانو قرآن او حدیث ته راجع شئ د نیکانو بزرګانو اولیاءو همنشیني اختیار کړئ دعاګانې خیالئ خپله نیکان شئ هغه ورځ زموږ جومات ته تبلیغ والا راغلي
هغه اعلان وکړ چې ورونو کېنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیانوي خلکو کړای واغسته روان زرا پاسې ده مانو درګای بند کړئ دروازه چې څوک بار پرې طالب منډه کا دروازه بند یہ بند کو کانټیکټ ته لاس مالا یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزا کړو د قادیانی لې په دې پوز یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریه ول به ډغر تنه سمې چې دا پوز په ماته کې ول اسکو په پړی نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریه ته کانټیکټ ته لاس ملکین کینی خبره وره اعلان شو چې کینی د پیغمبر حدیث بیانوي د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چکم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کتوې چې زوزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته مزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه وای او ته زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار ما په خبرو پوهیږي اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه یو ځل تقریر کولو قسم یې وخوړو والله بالله ثم تالله درې ځله قسم وخوړو چې مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یوزل اللہ د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه په وخت کې اختلاف پیدا شي او سړی مړ منځ او داس روزه حج زکات چې نه وکړي د دنیا مردار جنازه وکړو کوي نه مولیانو په جګړه مفتی کفایت الله نے استفتاء وشو چې جدا سي او سړی مړ دیو په عمر کې منځ او داس وې سم نه دی کړی ویل کيو گوادا سے پیدا شو چې په غلطۍ چرته د خلینا الله نو موته وی نو مم جنازه وکړه نو بلم لا څوکستا په تسپو د وینا قابل نو آغا بست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي د فخر دو ذات دي یو الله دی او یو جناب محمد رسول الله کلامونه دو دي یا د خدای کلام دی او یا د محمد رسول الله کلام نور ټول غپته فضل دي هیڅ نشته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعا وکړه چې الله په دې ملک کې عمر ابن عبدالعزیز غوندې پیدا کړي اللهم امين خدای دې ملک کې عمر ابن عبدالعزیز غوندې پیدا کړي خدای دې ملک نظام بدل کړي یا الله کوم کتاب چې دا طالبان او دا علما پڑھاوي او وایي خدای د دې کتاب نظام راوړي یا الله چې څوک نه راوړي ورته هدایت وکړي که هدایت نه خدای هلاک کړي خدای چې د چا په تقدیر کې هدایت نه ته هلاک کړي خدای ستاسو کتاب په موجودګۍ کې چې د کوم ملک فیصله د پیرنګي په قانون باندې کوي خدای تور ته هدایت وکړي کینی هلاک کړي انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ګران اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IITV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین